په یو بازي کې داسې څه وسول چې یو پلیر خپل هر څه پرېښول او د هغو ژبه یې زده کول. د تیارو هدیره مو لیدلې ده؟ د نړۍ تر ټولو کوچنی سړی په کوم مرض اخته و؟ هغه کوم ولسمشر دی چې د هغه میرمن د هغه معلمه تېره سوې ده؟ د ویډیو شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه. تاسو یو چاته د ښکنځلو کولو دپاره د هغو ژبه زده کړې ده؟ د بیسبال یو پلیر و چې نوم یې ایچر سوزوکي و. د هغو د سپینش ټیم سره یې بازي وه. وروسته یې د هغو ژبه زده کول د ښکنځلو کولو دپاره، او سوزوکي هم دغسې وکړه. د بازي په دوران کې هغه سپینش ټیم ته زړه د اخلاصه ښکنځل وکړه. تاسو به ډېر داسې نابغه کوچنیان لیدلي چې په ډېر کم عمر کې تر پوهنتون فارغه سوي، خو دغه بابا وګورئ چې د 15 کالو په عمر یې پوهنتون خلاص کړي، او هغه په دې سره نړیوال ریکارډ هم جوړ کړي، ځکه هغه د ډېر عمر لرونکي په وخت کې د پوهنتون څخه فارغه سو. خو داسې نه ده چې د کوشش نه و کړی، کوشش یې هم کوئ. د تر مخه دا ریکارډ د یو بل سړي و چې په 93 کالو کې یې پوهنتون خلاص کړی و، خو دغه بابا اوس د 15 کالو په عمر د هغه ریکارډ ورمات کړي. دا وګورئ، دا د تیارو هدیره ده. دا په ارزونیا کې ده. دلته د ټول حکومت تیارې راټولې کړي دي او د لې درولې دي، جوټ او داسې نور تیارې، او د دې څخه په کوچني جنګو کې کار نه اخلي تر څو چې نړیوال جنگ جوړ نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې که نړیوال جنگ جوړ سو نو دا ټول تیارې به په یوه وار څونه تباهي جوړه کړي. په 40 ساعتونو کې یو څو دقیقې په چمني یا داسې شینګیا ځای کې کښېنستل تاسو د ډېرو ناروغۍ څخه ساتي، که څه هم کینسر مریضي وي. او دا خبره ساینسپوهانو هم کړې ده چې یو څو دقیقې د ګلانو شینګیا کې کښېنستل او د هغه ځای تازه هوا اخیستل مو د ډېرو مرضۍ څخه ساتي، او په دې کار کولو سره همیشه ستاسو بدن تندرسته او صحتمند وي. د فرانسې د ولسمشر په دغه راز تاسو خبر سئ نو حیران به سئ. ایمانوئل میکرون د 43 کالو دی او د میرمن د ده څخه 25 کاله مشره ده، یعنی میرمن یې د 58 کالو ده، او دوی هغه وخت سره وپېژندل چې میکرون د 15 کالو و، او د ده میرمن د ده معلمه هم تېره سوې ده، او د ده میرمنې د بل چا سره اول واده کړی و چې د هغه څخه یو کوچنی زوی هم لري چې هغه د 46 کالو دی، چې تر میکرون 3 کاله مشر دی، او ویل کېږي چې دا یوه عجبه کورنۍ ده. خو هر څنګه جدي خو رښتیا دی. په 2019 کې په کلیفورنیا کې اور بل سو چې ډیری بزګران خپل درختي او حیوانان پرېښول او خپل ځان یې وژغوري او یو خوندي ځای ته ولاړل، او په هغه ځای کې د یو رمې مشر سپی و چې نوم یې اوړین و، چې د موقع پر وخت یې ونه ځغستل او د هغې رمې سره یو ځای پاته سو، او چې کله اور مړ سو او هغه چوپان راغلی چې ویې کتل د سپي سره یې ټوله رمه صحیح سلامته وه، او یو دانه اوسۍ هم په هغه ځای کې وه. د دې زړور سپي دپاره ویډیو لایک کړئ. یوه ښځه چې په ټول نړۍ کې یې ډېر ودونه کړي دي چې نوم یې لینډا ولفي دی چې 23 ودونه یې کړي دي، او دا وایي چې موقع ورسېږي وایي 40 واده هم کوم. په دونو ډېر ودونه کولو باندې دغه ښځې نړیواله جایزه هم ګټلې ده. دا کیسه جالبه ده خو یو څه ویرونکې هم ده. یو نفر چې ځان وژنه یې کړې وه او تر ځان وژنې وروسته ډاکټرانو د هغه زړه بل مریض ته ور واچوئ، چې وروسته هغه سړي د هغه د ځان وژنې والا د سړي د میرمن سره واده هم وکړي، یعنی اوس هم په هغه زړه کې د هغې دپاره مینه وه. هر څه سم روان وه، خو یو څو عمر وروسته هم هغه نفر هغسې د هغه بل سړي په رقم ځان وژنه وکړه، بالکل هغه رقم لکه څنګه چې هغه زړه والا کړې وه. د نړۍ تر ټولو کوچنی سړی په هندوستان کې دی چې نوم یې ګل محمد دی، چې په 1950 کې پیدا سوی و. هغه ډېر خواریکښه و او د هغه قد 1 فوټ 10 انچه و. هغه په کوچنیوالي سم و، خو د یو مرضۍ د لاسه داسې و، او تر جوړېدو وروسته د هغه قد بالا پر دغه ځای ودرېدی، نور نه غټېدی. دغه نفر 2 کاله د کور پر شاوخوا ګلابي ښه بوی لرونکي ګلان وکرل. اصلا د هغه میرمن ړنده وه، خو د هغې د ګلانو بوی ډېر خوښ و. هغې خو ګلان نه سوی لیدلی، خو د ګلانو بوی یې ډېر خوښ و. په دغه خاطر یې خاوند د کور شاوخوا مځکه رانیول او ښایسته بوی لرونکي ګلابي ګلان یې پر وکرل چې د ده پر میرمن باندې همیشه شاوخوا د ګلانو بویان موښلي. واو، دې ته وایي مینه.